ټرمپ چا او ولې افغانستان ته راوغوښت، ولې ورته امریکا کې خطر دی خو دلته ورته نشته. پوره معلوماتو لپاره ویډیو وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر هغې وروسته چې د امریکا متحده ایالاتو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د اف بی آی ځواکونو له لورې په فلوریډا ایالت کې د خپل کور د پلټنې خبر ورکړ، د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل نوموړي ته د کابل په شیرپور سیمه کې د استوګنې بلنه ورکړه. نبیل په خپله ټویټر پاڼه کې ډونالډ ټرمپ ته لیکلي چې که په امریکا کې د امنیت احساس نه کوي او یاد شوي ځواکونه یې ځوروي نو غوره ده چې کابل ته راشي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس ټرمپ ته په خطاب کې زیاتوي چې دی په دوحه کې له طالبانو سره د ټرمپ د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې ډاډه دی چې طالبان به شیرپور کې د نوموړي ښه ساتنه وکړي. د رحمت الله نبیل په وینا طالبان به هیڅ کله د ټرمپ او د هغه د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هغه ښېګڼې هیرې نه کړي چې د دوحې تړون له لاسلیک سره یې دوی بیرته پر افغانستان واکمن کړل. د ملي امنیت پخواني رئیس د دوحې تړون هغه برخه هم یاده کړې چې طالبانو یې له مخې د افغان ځواکونو خلاف د جګړې او وژنو له شدت سره پر امریکایي ځواکونو تر پایه یو برید هم ونه کړ او ټرمپ سره په کلکه په خپلو ژمنو ودرېدل. نبیل د امریکا د اف بی آی په تور لیست کې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقانی د نوم موجودیت ته په اشارې چې امریکا یې په وژلو او نیولو 10 میلیونه ډالر انعام ټاکلی او هغه اوس د طالبانو د ادارې د کورنیو چارو وزیر دی. ویلي په افغانستان کې د اف بی آی د تور لیست نور ډیر خلک هم دلته آرام او مطمئن ژوند لري. رحمت الله نبیل دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې نږدې 2 اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کابل د وزیر اکبر خان او شیرپور سیمو ترمنځ د بې پیلوټ الوتکې د یو برید پر مهال یې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الظاهري د وژلو خبر ورکړی. تازه خبرونو او معلوماتو لپاره یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.